دا آیت کریمه چې یسألونک عن الأهلة دا شأن نزول یې دا دی چې د لمر او سپوږمۍ چې په دې اسمان کې ګرځي راګرځي. لمر چې دی په سر و کال کې چې ورته ګورې دا کال 12 میاشتې د ده ذات تغییر نه کوي، ټکي یې پرایي ګرد لمر او پاتې چې څه د مطلع په اعتبار تغییر کوي، هره ورځ دی په جلا جلا مطلع کې راخیږي. مثلا دا افق دی د 6 میاشتې داسې کرار کرار روان دی، داسې راځي 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 راځي، نن دلته راختلی، سبا دلته، بر سبا دلته، داسې تر دې ځایه چې راغلی بېرته بیا راګرځي، بیا داسې داسې لکه دانې ګاګې زموږ لیرې سي اخواته سي واره یخ سي ژمی را باندې راسي، بېرته کرار کرار راججه کېږي، دې خواته راسي دورې سي. دا مطلع یې روزمره بدلېږي، یو د ده ټکي د ذات دی هغه یې نه بدلېږي. نو دغه د ده د مطلع بدلېدل چې روزمره چې نن پر دې ځای راوختي، سبا پر دې ځای، لکه دا مطلع چې بدلېږي داسې ډېر مطلعونه لري، د هغسې هغه مغرب چې ځای د لوېدو دی هغه یې هم بدلېږي، هر ورځ پر نوي ځای راخېږي، پر نوي ځای لوېږي، داسې ځي بېرته داسې راځي. او دا روزمره چې شبک شبک یې اړې راخي نو اسمان سره اړې دا رقم خپله د ده حرکت چې پر اسمان باندې چې دی روان دی لکه مېږی پر ګرځي، هغه په ټول کال کې یو پلا دی راګرځېدلی سي، د خپل حرکت چې دی. او دا په شوارو کې چاپلا پر راګرځي، دا خو د اسمان چابک حرکت چې دی ژر پر اړې اړې، مګر لکه د مثال به داسې ژر دو لکه یو هندوانه ده، یو مېږی د دې خوا پر روان دی، داسې خپل هم حرکت کوي، مګر دا هندوانه یو څه ګیندي مثلا چابک یې وڅخه نو څونه ژر ژر به پر لار راوړي دا مېږی، مګر مېږی چې خپله داسې پر راګرځي پر دې هندوانه باندې یا پر دې کورا باندې پر دې ګیند، هغه به کال مداومه شي. نو په دې کال کې د ده مطلعونه او مغربونه پر له بدلېږي، ذات یې نه بدلېږي، هغه د مطلع او د مغرب چې د ده د ځای د راختو دي د لوېدو دي، و هغه ته د عامو خلکو نه فکر کېږي، نو په هغه باره کې پوښتنه نه کوي. دی شاګرد بر پر یوه قرار دی، ذات یې پر یوه قرار دی، د لمر کم و بیش نه کوي. سپوږمۍ چې ده د هغې خپل ذات دا رڼا چې ده هغه کمیږي، ګایې پوره سي دا رقم سمه دمه غټه لکه یو ټوکۍ دا رقم سي، بیا قرار قرار لږېږي لږېږي ګر سره ورکه سي ورځ دوې، بیا چې راښکاره سي بیا لکه بنګړۍ چې د سړي په لاس داسې نری د بنګړۍ یو څنډه دا رقم بیا غټېږي غټېږي، دا تغییر ډېر پکښې کې راځي. نو د دغه پوښتنه چې وه دا د مدینې شریفې و د مکې خلکو د ټولو د نبي علیه السلام څه پوښتنه کول، نو الله پاک دا ورته چې که دوی درته ووایي چې دا میاشت ولې دا رقم کېږي، د څه دپاره پلا غټه سي بیا کوچنۍ سي، ته چې رسول یې په ډېرو شیانو ځان خبر بولې و الله یې راشي، الله چې دغه خبر هم در وښي دا سپوږمۍ ولې دا رقم کېږي، په دغه باره کې د دوی سوال و. نو الله د دوی د سوال حکایت کوي، ویسألونه دوی سوال کوي که ستا څخه عن الأهلة د میاشت په باره کې. اهله جمع د هلال ده، نو هلال خو میاشت ویل کېږي، اهله جمع صورت د میاشتو د بدلون په باره کې. عن الأهلة د میاشتو یعنې عن تغییر الأهلة، عن حال الأهلة، د حاله څخه د دې میاشتو پوښتنه درڅه کوي چې دا ولې داسې بدلېږي غټې سي بیا کوچنۍ سي. قل ته په جواب کې ورته پیغمبره وهي مواقیت للناس، هي دغه میاشتې چې دي مواقیتو دا ټاکلي ټاکلي وختونه دي، معلوم معلوم وختونه دي، للناس دپاره د خلکو، والحج او دپاره د حج. نو دا د خلکو د کاروبار دپاره ټاکلي وختونه دي او د حج دپاره ټاکلي وخت. اوس نو د دې ځای څخه حکم معلوم شو چې د اسلامي اعمالو بنیاد پر دغه قمري نظام دی. قمري معنا د سپوږمۍ پر کال باندې دی، پر شمسي نظام باندې نه دی. ګوره حج الله پاک په خصوص ورسره ذکر کوي چې هي مواقیت للناس والحج، دا د حج دپاره هم دي. په دې ټولو احکامو کې بیا یوازې څوک راوړي؟ حج راوړي. ولې حج خو د میاشتو په تېرېدو سره باره قضا کېږي، او دا بل یو بل مناسبت لا هم څه د حج چې په هغه باره کې هم دلته حج ورسره ذکر کړی دي چې دا مواقیت دپاره د خلکو، یعنې د خلکو د ډېرو اعمالو دپاره دا مواقیت. اوس نو د اسلام اعمال چې دي لکه روژه پر دغه قمري نظام بنا ده، کفار اوس کوشش کوي چې دا شمسي نظام ته واړوي، او دا نو اوس داسې واوري دا به نو ام بوړي موږ به مړي یا به ژوندي، دا به واوري شمسي نظام لکه جومات څنګه واوښتله و یکشنبې ده. دا کفارو کوشش وکړي وکړي وکړي، خو جومات د مسلمانانو یو معلومه ورځ و د عبادت، هغه یې یکشنبې ته واړول. اوس دا کار سیاسي روان دی چې په سعودي کې یوه ورځ روژه وي، په ایران کې بله ورځ روژه وي، په پاکستان او افغانستان کې بله ورځ روژه وي. دا هلته دیني اختلاف باندې چې سوي پایه خیسته، دا ډېر زور چې پر لور کې دلته سیاسي کشمکش پکښې کېدي. دلته ملایان پر لکۍ کړي دي، سره غوټه کړي دي، ډېر د هلال کمیټې د فلانۍ کمیټې د دا کمیټیان دي، هلته پټ سیاسي زور په پسې دي د کفارو د خوا څخه چې بس دی دا ورځ اختر کړي چې دا ورځ اختر کړي، دی دا ورځ روژه کړي چې دا ورځ. مسلمانان چې دغسې ډېرې ټکوي سره وخوري، سره بدلې سي، باره به خپله فجه کاږي چې بابا را یې وایه کې هر رقم چې کېږي ورځ را یې واکړه، ورځ را یې واکړي، باره وایي دا خو نو دا میاشت کې تغییر راځي چې نن وینې زه سبا وینم، یا نو راسي باره شمسي نظام وټاکي. شمسي دغه د دوی برجونه چې دا جنوري او فروری، اباره پر جنوري در برابر کې روژه و پر بل هغه تاریخ ویني نه بدلیږي د شمسي نظام
تغییر نه پکې کې راځي. په ټوله دنیا کې چې مثلا نه 28م تاریخ دی، په ګرځ دنیا کې 28م تاریخ خلاص. مثال په تور د 28م تاریخ څخه بار روژه ده، بار په دغه دنیا یو روژه یو به اختری دغه ځای کې اړي او آیات دغه وای چې دا هلال چې دا مواقیت کې د پاره د خلکو او د حج دغه ټاکلي وختونه چې د خلکو د پاره څه معنی، یعنی د خلکو د اعمال او افعال لپاره والحج او خاص کر بیا د حج لپاره دا وخت ټاکل شوی. په خبره ما تاسو کې دای څه اوس پیدا یاست نو علاوه د میاشت دغه صورت ورته دغه د پاره دي. وس نو روژه سوله، زکات سو، حج سو، دا شیان چې دغه قمري نصاب سره دغه ستړون لري چې څوک یې نسي الاخترون هم پکښه اخترون هم دغه رقم. یو بیا معاملات دي، معاملات دا معنی چې تاسو پیسې درکوم د یوې میاشتې په پور دغه میاشت فرض ما او ستا کار دي، دغه خدایي میاشت څخه حسابي میاشت پر کوي ام ستا اختیار دي. او کله دغه تاریخ څخه چې شمسي نظام دي، شمسي نظام بیا د وخت قسمه دي، یو هغه په دغه هیوادو کې چې حمل ثور او جوزا او سرطان دام شمسي نظام دي، بل دغه د انګريزیان د جنوري او فروری دام شمسي نظام دي. هغه ستا کار دي پر جنوري او فروری برابر کې پر حمل ثور او جوزا باندې برابر دی. دا شمسي نظام کې تغییر الته نه راځي، فقط الته هغه د میاشتو شروع فرق سره لري. لکه په دا ایران افغانستان په دې ملکو کې چې د حمل ثور جوزا پر دغه د خپل حکومت نظام جوړ کړی، دلته پاکستان چې د جنوري او فروری پر دغه باندې خپل حکومتي نظام جوړ کړی دی. هغه قمري نظام چې دی هغه پرېښی قمري د عبادت لپاره دی. په خبره ما اوس پیدا یاست نو روژه سوله، حج سو، زکات سو، اخترونه سوله، دا پر دغه میاشتو باندې بنا دي. دا مواقیت دي ټاکلي وختونه دي للناس، یعنی لافعال الناس ولاعمال الناس، یعنی عبادات الناس والحج او خاصه لپاره د حج لپاره دا ټاکل شوی دی. حج مار سره ذکر کې په دې خاطر باندې چې الته کفارو یو چم کاوه په صدر اسلام کې دا غره کم د کوپر په وخت کې دا غره کم څلور میاشتې سنمان په یاد کې ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، رجب. په پښتو کې ورته وایي د مثال په تور د میانې میاشت، د لوی اختر میاشت، پسې د اسانو سیری میاشت، دغه درې پر لپسې اول ته بیا په مابینځ کې پنځه میاشتې پرېږدو د برات راوړي خو چې د خدای تعالی میاشت ده. یو هغه رجب سو چې د خدای تعالی میاشت بولي، بل ذوالقعده سو چې میانې د ذوالحجه د لوی اختر میاشت، محرم چې د سفر میاشت دغه چې د اسانو سیری میاشت دغه څلور میاشتې کې جنگ ناروا و. په اسلام د مخم چې اسلام وارده په اسلام کې نو د عربو په ټوله په دې میاشت کې خورا امن جنگونه به دوی نه سره کول کني چې دغه میاشتې به تیرې شوې د دې کار دغه پر دې کلي حمله کړې پر هغه کلي حمله کړې خپل به جنگونه سره کول. دغه څلور میاشتې به راځي نو به جنگ نه کوي. دلته نو دا څلور میاشتې کې شدید اولې درې لکه د میانې میاشت، د لوی اختر میاشت په دې کې خو د حج ورځې هم راځي، ولې حج به د کشنی اختر څخه دی، میانې د پسې د لوی اختر د میاشت 10 ورځې دي، دلته خو د حج وخت هم پکې کېدی. نو په دغه میاشت کې بګاګې دی جنگ ته مجبور اوس، جنگ ته به مجبور اوس ولا بار به اریان شو وس کې جنگ کې خدا څلور میاشتې جنگ پکې حرام دی کې نه کوي مجبور دي څه وکړي برابر په ولدنګي دا لمړی خور ده ته میانې نه ده لمړی خور ترې به جنگ شروع کې برابر جنگ وکړي میاشت به قاعده و معنا معنی میاشت به معنی نه د لمړی خور په لمړی خور کې به د مثال پر جنگ نو حرام سویت خو به راو چې لمړی خور به رااله بر دغه ویني ذل قاعده ده یا بیل دغه ذل حاجه ده میاشت خپل په اختیار پر اړول الله د دې پر دغه ولا د دې امني وکړ ول حج دا بدلی نه راځه د فلر میاشت نه چې بدلی دا میاشت تاکل سی د حج لپاره ستبه په هغه شپو کې حج کړي د حج وخت واره د حج په شپو کې جنگ کړي په خبره ما تاسو سپوږی د حج په دغه سره د شمال انت کفار او مشرکان په دغه چم هم کاوه چې دغه میاشت کې جنگ نه راو دلته چې بدیت جنگ ته مجبور اسول ډیر به مجبور ساتي به بره ورته کتل چې دا خو مثلا میاني میاشت چې حج پکې کیږي د لوی اختر لاس ورځ چې حج پکې کیږي بره به دا وخت واره بل دغه میاشت نه دي د میاني نوم به پرکښ دغه د لومړي خور نوم به پرکښ شو یا به د دومي خور نوم پرکښ شو یا به د دریم یا د سلیم چې هغه جمعه د الاولى او جمعه د ثاني دا نه من به توجه کول داخنو ولدګي چې ګنو میاس کله به د خونم به مازور بدل کی برای به جنگ پکښ شروع کی الله د حج په دغه مال په صراحت سره ذکر کوي نور عبادت خو کومه د روزه نه ذکر کړي المنځ نه دي ذکر کړي د مثال تر زکات نه دي ذکر کړي حج یوازې ذکر کړي چې دا مواقیت ټاکلي وختونه د خلکو د فار او خاص کر د حج لپاره نه ټاکلي وخت بدلوي نه چې به اغماش توړي په دې مست جنگ شروع کړي دا چې مکه دغه خصوصي واجب چې ما درته ویل نو پسې د دې ځای په حکم دي معلوم شو داغه د حج سره بل مناسبت دا و دی بل دا جهالت کاوه چې د حج ته روانه ده جاهلان خو حج کوي د مشرکان په ګوره خپل جاهلی حج کوي د حج چې براتله د کور د دروازې چې براوه وته لکه بایده یو چاته یو وخت کار پیدا په خپل کور کې چې دوی وسوسه خپل کار کوي او ته یو شی به فاتحه د سره یو تسبیح فاتحه سوي په ګرځي باران دی ویل کور ته سړی بیا پر دروازه باندې ورځي چې حج نه کوي دا ګناه ده نو برالي باندې غشتلی پر دیوالو واوښتي د کور د شاده خابوتلی پر دروازه نه وته چا په دیوال سره کې ورو په خونه ورننه وته
او چې ډېر مجبور سالته به نسخه تای پر جواله باندې جوال به نسخه کوي هغه به نو بره د شاپ خپل رواز کو دروازه باندې نو چې بره وس به ولاړ مخ نور نه وتی ولدا ګناه نو ګور دلته په یاد کې دوه شهر معلوم شو پر دروازه باندې خپل کور ته ورتګ دا روا دي چې د حج په احرام ته وتله پس پر دروازه ورننه روا کار نه روا بلی خپل کور ته پر جوالو او ورشتل یا د جوال سره کول ورننه وتل یا پر شابانه ورتلل دا کار چې امر روا دي مګر دا مباح کار چې روا دي د ثواب په نیت کا اوس په دې ډول خبر کېدای شي سپوس یو کار روا او ناروا دي ابل کار دغه سي جائز او د ثواب ذریعہ وګرځول په دا دواړو کې انسان ملامت کیږي یو کار مازی جائز ته وادا ثواب لري ام سړی ګناکار کیږي او یو کار مازی جائز ته وا ګناه حرام دي ام سړی په چش کېږي په ګناکار چې د بدعات په دغه شیانو کې راځي نو دلته د دروازې د خواچ سم د مسجد ورنه وتلې خوروا کار د نور تی د سړی بیا ګناکار کیږي او حج ته تاوان کوي نو په احرام ته پلاز نیو وتلې چې دا چې وته ورته ستاسو څنګه ورته نو په جوال ورته به جوال سره کې به دا او دغه پر جوال ورتګ یا سوري کول دا په خپل ځای کې مباح خپل کوته ځکه پر دروازه ورځي پر جوال ورځي مباح کار دي مګر دغه مباح به ناروا ثوابي کار بل چې اصلي ثواب په دغه پر جوال سره وروا وس کې دایس ما خبره بدی دي صغرتي وکړي دی یو مباح کار چې ورننه وتلږي دا مباح دي مباح هغه چې ثواب لري نه عقاب لري دا پر ځان باندې حرام کوي چې زنه وزم ګناه لري دا غلطي وکړه په دین کې بل کار روا او دا غره کوم معنا مباح نه ثواب لري نه ګناه پر جوالو وروړي هغه به د ثواب ذریعہ وګرځي دا ثواب لري نو په دغه دواړو کارو کې دا د حاجه سره راوتلي علاقه خبره ذکر وليس ند البر نيكي بان دا خبره تاتو چې سره اتاو کې البيوت وکورو تخپل من ظهور هذا شاذ قد فور د کور په شابه در او جوال سره کې يخبل پر شاور علاوه نيكي په دغه کې نه ده نيكي په چش کې ده ولكن البر من يتقى ولكن دون خبر د البر نیکی من د هغه چا د اتقا چې هغه چې وسته ځان د حرام څخه وسته علاوه نیکی په دې کې د شکر پر جوالور او تاسو به وګټه نیکی دغه د حرام کارو ته ځان وسته د غلا او ځان وسته د ناحق جنګوس خزان وسته د میاشتونو مال مبادله وتر اړه وای دغه ځان وسته حرامو کې د درغورو غټه او دغه کښنی کارو پر دې باندې ساو غړي د کوړه پر دیواله باندې اور پر دروازه نور زم بیا ګناه کار کېږي علاوه نیکی په هغه کې نه ده زما خبر اوسې په دلیاس د حج ربط د چا سره د میاشت سره ولرال ایمان په حج کې د میاشت تر اړه وجه په حج کې د جنگ ضرورت پیښ نو خود د حج ذکر په صراحت علاوه کنه نفس د اسلامي ټول احکام ربط چا سره د خدایي میاشت سره د شمسي نظام سره دي شکل معاملات خو معاملات مال انسان اختیار لري کې د خدایي میاشت باندې بنا کوي کې پر چا بنا کې سره په کړیا ورکه کې پر جنوري او فروری ورکه کې پر جبل میاشت کې هغه ستاکه یو حج دی روزه ولا زکات سودا شیار نشي اړول له مخه دلتي نو حج په صراحت ولې ذکر کمان په حج کې دی بدلون کا د خپل جنگ دروازه لپاره د حج میاشت په بل میاشت داخل کړو دا هغه ته په دغه کې به جنگ وکړي دی غیر من بدل تر نقل کې هغه د علاقه دغه په صراحت باندې ذکر کې چې دغه بدلون باندې کوي بل د حج سره استفاده د خبر نو هم را بل غلطي علاقه ذکر کړي چې کوړه د شاده خورنه وځي کې کار پر لاري پیوښ بیرته خپل کوړه ورګرځي ول چې حج دې پر کړی نه بیا بنو ورځي هغه غلطي ما را پاک ذکر کړي چې وليس البر نه دني کې دا چې کوړه تراسي من ظهور هذا شاده خواصخه نو نیکی کمه ولكن البر نیکی چې ده بر من يتقابل هغه د معنا سره شول کیږي که خبره سیس په خوا پیاده نیکی من هغه چا د اتقا چې هغه ځان ساتل یا الته د بر سره مضاف کړل ولكن دون خبر د زل بر خاوند نیکی چې دي من هغه څوک د اتقا چې هغه ځان ساتل یا هغه بر مصدر په معنا سره د چا کده فاعل کې چې ولكن دون خبر البا من هغه نیکو کار سره بر خو مستل معنی د بار د نیکو کار من هغه څوک د اتقا چې هغه ځان د کفریات څخه وساتل نو علاوه وقت البيوت من ابوابها دا کوم کار دې پر شاور روانه پر جوال راوړي واتو تسراسي البيوت وخبل كوروت ورزي من ابواب هذا خپل د دروازو څخه د جکور پر دروازه سم نمبر نه دروازه خپل شي دي راوي خلځه برا حج ته واتقوا الله واتقوا تسبب رجال الله هذا خدای څخه لعلكم تفلحون لعل چې د پاره د کوم تاسو تفلحون کامیاب سي چې د خدای څخه خوف خشیت ولري بس کامیاب کیږي په دنیا کې په آخرت په دنیا کې د بدو اعمال څخه خلاصيږي په آخرت کې به د عذاب څخه د دوزخ خلاص ویل خدای د الله پاک څخه تقوا کړی ده دغه مناسبات سره چې د حج مناسبات ذکر شو وقاتلوا فی سبیل الله آیات مناسبات سره لري هغه دا دي چې ته بیا فهم کې مقدمه ده په شپږم کال د هجرت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی شریف څخه مدینه ته تللی شپږ کال چې په مدینه کې پر کړی و په دغه شپږم کال پیغمبر علیه السلام تقریبا د 4 شو په شاوخوا کې 15 اصحاب سره ولرځي شو لار 6 کال عمره د عمره د فارغ ولار سو مکه نو مکه په دغه وخت لا نه د فتح سوی دایره حرب د مشرکانو ملک په دغه وخت کې د مکه شاه دغه دایره حرب د کفار
دی احرام وتړي را له حدیبیه مکی شریف داس کړی شپږ میله پر دغه باندې نږدې او علاقه د ځکه نو دی حدیبیه ورته وای دغه حدیبیه ته چې دلته دی را ورسېدل هغه د مکې مشرکان خبر سو هغه بار اصلحي ورته برابر کړ مخ را لوي بار موږ مکې ته نه پرشتو تاسو کې چې پر سر راغلی است نسی کوله نو دلته ډیر جرو بحث وسو خبرې ډیر شي خلاصه دغه چې نبی علی السلام برول سیدی نه بدرزو دی ورته کال راسي اصلحي وشي به نه سر راوړي درې ورځې حق لري بس په دغه مکه کې خپل عمره او کتابه په برته وځي اصلحه به امر راوړي کله چې سبیل فرض ورڅخه مې د چیک څه به نه کوي په دا چیک وي دلته به یې برابر تاسو خپل عمره او د کال به وکي ساش کال نه نو هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابو ته امر وکي برای سرونه وخریل دلته ځانونه حلال کړل نو خپل نیمایي باندې احرام پاتې قضا اوس پر لازم اسول راتلونکي کال چې بار نبی علیه السلام اوس په قضا به دی عمره راوړي خو در باندې واجب بس شروع په احرام دی وتړي ان هغه اصحاب خود به څنور بلا بد عمر سره وي خپل پیغمبر رسول بیا احرام وتړي چې درځي ولار چې داغه تیر عمره قضا راو خو نمو وکړه قرارداد دار کوم ولي ګرځو شراتلونکي کال براسي هغه شپږم کال چې وخت د حدیبیه چې برای د نفرشون د ذو القعده میاشت د میانی او دا چې بل په قضا لپاره بیا د ذو القعده میاشت د میانی میاشت چې روانه دل د اصحاب په ځلو کې دا خبره برور د بارل کجې ظالمانو د کفار دي چې تعقید از موږ نه کيف خپل وعده نه وختل نو موږ مجبور دي خپل جنگ کوو وسنو ک جنگ کې محرم چې دي کسي کچا حج کړي محرم د ښکار لا باندې خپل مکان نشي چې کوله احرام والا سره خپل سر نشي خړاله نو تری خو بخیر نشي چلا ولا چې خلک کوي یا پلان احرام تړلې دي جنگ مجبور کوي دا یا بل دا میاشت د اشهر الحرم د خماله سوچ مال په دغه سلور میاشت کې په صدر اسلام کې جنگ ناروا و دا درې میاشت چې ویزل القعده او ذل حجه او دا محرم او غرجب نو دغه حج دي چې عمره ته بعد ذل القعده میاشت د میانه میاشت چې دا خو جنگ بخش حرام نو که جنگ شروع کې خپل احرام جماعت د اشهر الحرم حرمت کی ورمات کی او بل خو الته حرام دي خو مکه په حرام کې نو په حرام کې به جنگ په حرام کې جنگ ناروا ګوره درې حرمت سره جمع سو د احرام حرمت جنگ نشه کوله د اشهر الحرم حرمت جنگ نشه کوله د خپل د حرم مکه حرمت جنگ نشه کوله دا درې سره وایي چې جنگ بنه کوي او دلته به احرام سره د بيجي پرېږدي نو بیا وځي راځم په دازل کې ډېر جګات ټول ته پیښ احرام کترل وسر روان و دغه ولید ولکې نه پرې شو پر وعده باندې نه وختل جنگ ته خو مجبوري او جنگ کو دغه نه غټه ګناه ده چې احرام فاسد کی خراب کی امجد اشهر الحرم احترام نه کی جنگ پکې کی وکي امجد خدای پاک حرم احترام نه کی جنگ پکې وکي نه بس څنګه کی نو چې دا د دې پزوي کې د غټو الله د آیات کریمه پر نازل کی ګور بیا د حاجه سره ما څه د عمره القضاء وخت نازل سعودي الله هو الوقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا تسجن وكي في سبيل الله فلا كذا على فاق تشاسر الذين يقاتلونكم الذين ذاك كسانو سر يقاتلون جدي جنكيكم استاسا ولا تعتدوا او تجاوز مكوي علاوه ورخصي عمره تخور زيادي چې ورسي توار دوار کار مفلره اعتداء وتجاوز مكو قدم ما زدا چونوا على جواز ورکه بلا ورتکش بلا احرام ته ګوره جواز ساده فار ما اشهر الحرم ته ګوره ما د مکی شرک حرمت ته ګوره حرمته هغه وخت چې علی اجازه نه درکې علاوه بلا ما جواز درکې دغه امر په وقاتلو وجنګ في سبيل الله فلا كذا على فكذا في سبيل الله ذکر سو الذين يقاتلون دلا فلا كذا چا سره وجنګ الذين يقاتلونكم دغه کسانو سره چې هغه جنگ کوي کوم ستسره ولا تعتدوا تستجاوز مکوي دغه ولا تعتدوا معنی دوړي درلاته تجاوز مکوي دا معنی چې واره ته جنگ مو شروع کوه دا یا ولا تعتدوا تجاوز مکوي دا معنی چې کوشنی شذ سپینځري په جنگ کې داخلاص چې د کفارو ملک تواسه دغه درې نه وجل کیږي کوچنی نه وجل کیږي په قصد چې وجنی دی یو ممج ورځولې په مرسوي خو جلا خبر قصدن څوک ماشان سپک شکل حرام دي شذ د غره کم د سپینځره د غره کم مګر نه په هغه صورت کې بیا وجل کیږي کچیر دی جنگ کاوه دا یا جنگ نه کاوه د یو سپینځري وو د جنگ په تاکتیک په نقشو پیدا معنا انجینیر یو دغه فوج د قسمت څخه دغه فوجي جنرالو نقشې ورکوي د سوارسه نو بیا وجل کیږي دی په دواړه صورت کې کته پک چلاوه سپینځري یا شذ یا کښنی وجل کیږي کته پک نه چلاوه په هغه صورت کې چې مثلا شذ د دی باچا شذ خو نه وجل کیږي په دغه صورت کې برابر وجل کیږي وای باچا یې ورمړ کې برای شکست پرځي په دغه صورت کې وجل کیږي یا شذ خپل تیاره چلول ټانک چلول کده اوس د امریکایانو شي جنو یا سپینځري دا رقم چې مطلب خپل ته پک چلوي کته پک نه چلاوه زرع یو فکر درلودي او شعر نقشې د جنگي ورکول یا جاسوسي ورته کول په دغه صورتو کې وجل کیږي نو ولا تعتدوا تستجاوز پر دې مکو ابتداء د جنگ مکوي ولا تعتدوا تجاوز مکو معنا شذ او چني سپینځري موجني کدي ته ابتداء وکړه کدي وکړه ور سره ویژنه بس یا لفق ان الله لا يحب المعتدين ومؤمنان توي ان الله بشك الله لا يحب منا نسات محبتنا المعتدين المتجاوزين سره په جنگ کې تجاوز کوي
په جنگ کې هغه رقم جنگ وکړي چې الله پاک ورته ویلي کې تجاوز په جنگ کې کاوه ځینې کسان د ناپوهۍ څخه یا د ځوانۍ په غرور باندې التباره کمې برایان وچ لاندې نه ګوري بس پچلې چې دا خلک یو ویا کې چې یاره عجب جذبات سړی دی دغه یو خبره د پاره چې عجب جذبات دي د دغه نغټ جرم کوي چې د الله پاک د محبت ځان بس ان الله لا يحب المعتدين بشک الله پاک مینه د معتدین سره نه ساتي د متجاوزین سره متجاوز دغه دي چې د خپل حق بالا کار کوي چې کوم جنگیالان دي دغه سره وجنګي شذي ونر څه کړی دغه شذي وکښنی یا سپینجری څه کړی دي کچیر هغه مجرم خصيدي هغه د جرم ځای نه مال په دغه صورت کې وجل کیږي دغه سماجه او رومي قتل نه پکې استل کیږي فسيبع الله پاک ورته وای وقتلوهم حيث ثقفتموهم تبوا دا جواز راکې دا لکه جواز په د اشهر الحرم کې راکې وحرمت من نور لکی علاوه یا وقتلوهم وجنی دغه کبار کې کار درلودي حيث فارزای کې ثقفتموهم چې پیدا کې پیدا دي کې حالت غوښنه بلا جت مګور دا دون تعمیم على پاک واقع وقتلوهم حيث ثقفتموهم چې په کم ځای کې پلاس دي په کم کوج کې د جتنه بل خبره بیا ځدانه کې چې اهل ذمه پات سره واقع حيث علاوه چې ارزه پیدا کې خدای غدي په ګلی کې په مخه بابا دا خو ته پاسپورت لري راغلی دي دلته چې دا څوک په امن د اسلام ته راغلی په دغه شرط یادو یو متجاوز هغه نه او یادار کوم چې هغه د لګر سره کور دی او سیر ته میاش په میاش جزیه درکې ته دا غدي پیدا مې کې په دې وخت کې قتل کول نه چې قتل کې اساسي په دې صورت کې یا دغه حربي کافر یادي هغه متجاوز کافر یادي جنگون کې کافر یادي وقتلوا علاوه تسوا وجنهم دغه مشرکان کفار حيث فارز اي کې ثقفتم مش پیدا کړهم دي واخرجوهم من حيث اخرجوكم واخرجوا وباسي علاوهم دي من حيث اغذى اخرجوا رئيس يسكم تس دجت د وطن بشرا واخصل ورس بیرته د دیم د وطن زب واخد د وطن پرسول او کدار نو تش خود مکه باشندگان وسواره د کفار او مشرکان پیغمبر علیه السلام په عذاب یا صاحب عذاب په زیبلار مدینه خپل پلرنی وطن په تا پرېښه وزیره مې د سرکو علاوه چې وسواره قسم نه چې دې چې واخد دغه مکه په د پرېښه ده دا نو خاصه مکه محدود نه دي هر کافر کړه چې مسلمان کور پر د باندې د امن جوړه د امن او خرافه تم حق لري چې د پکور کې اصلي امني چې پروي کې دا به د خبره ده چې یا د دنیا قرارداد پر د دنیا قرارداد نه د چې اصل ورک مسلمانانو کې بلاوه ته چې د ورځي بار به د دنیا قرارداد چې حقوق بشر سي بین المللي قوانين باندې ژوند دي د چې د مسلمان کور ارڅونه لري دلته نه به ملل سر په خلاصیر د هیڅ اثر نه په خلاصیر دا زموږ غولدن مسلمانان د کفارو بچندران دا پر هغه رقم سره زغل دا هغه رقم تایید و دا خو نو مناسب چې الته یو بموچي دلته چې فزرها کور نه خراب شي دا یو بسون نه وای بس هغه کافر ما څه غلطي و سبحان منه دا نور نشته څنګه غلطي د خو الته واځه کوم ځکه دغه نشي بینه دلته ساسه بس تکړه دی ورکی ساسه شدي ورکی سکشنیا ورته یو مخ عوام د تیغ وکاږي دا رقم او الته دی بیا بصیرت دغه نتیجه ود او څنګه څنګه راځي دغه خبر لا نور تقید د دې بچندران یادو وقتلوا تسوا وجنيهم ذي حيث ثقفتموهم شارزهم في ذاك علاوه واخرجوهم او وباسدي في سوايخلي من حيث اغذ اخرجوك تسرى اخرجوك ذي رئيس ليسكم تاس كما ذا تبسل اخذ تم ذي اغذ سواخ والفتنه اشد من القتل او وسن ذا خبر کې شنو دا چې قتلكم د خدای په حرم کې توري چلیږي تمکه او بغل کې مولي پراتی دا به سره کم علاوه په دار کم چې په دې باک مکه دا غدای چې د مکه په شاوخه شرک کوي هغه ډیر بد علاوه درې چې مړي پراته ګوري الله شفه کوي د کفر خطر علاوه د قتل بتر کفر دغه خطرناک دی ګور فتنه یاد کول فتنه تو فتنه د کافر شرارت کافر چي دي اشد دا ډیر سختي بد من القتل القتل القتال چې جنگ شروع جنگ دونه بد نه ایسي خو د غیرت مرګ خلاص مرکز خو هغه سی وخت دغه بد دی د جې شذلت ترخصي دی د جې ستاسو د لتر ایستلی دغه فتنه بجې دي یا ستاسو مساجد کې مثلا اهانت کوي یا د خدای په حرم کې شرک بکانه الته درولې نو علاوه دغه فتنه تر هغه بيد بتره د دشت قتل کنه قتل تا تر واري کنه پرې شوې د بالاجي زړه خوشاله په پروزه مال د اصحاب التسجيل الله پاک ته جزاء بیا الله پاک او اصحاب ته وای ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوا تسجن مکوي هم د دې سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په ایریا کې په علاقه کې حتى يقاتلوكم فيه چې دای جنگ در سره شروع نه دا خبره په پای کې بیا ورته چې د سې نشته ابتدا په جنگ ته جنگ مو سره کوم مسجد حرام کې کوم مشرک کار درلودي الله وي باره وجه ګوره ولا تقاتلوهم تسجن مکوي هم دغه کفار سره عند المسجد الحرام د مسجد حرام په اړه په نيز مسجد حرام چې د کعبه ده حتى تر هغه وخت موږ سره یقاتلو چې دوی جنگ کوي کوم سره په دغه مسجد حرام کې چې د شروع کې بلا تاسو مروادي پرونه فإن قاتلوكم علاوه کدی جنگ کوم سره په دغه مسجد کې فقتلوهم تسين بوجني بلا بیا امور ته ګور چې دا مکه ده حرام ولا تمشي ورلاشت كذلك جزاء الكافرين علاوه كذلك پر دغه رقم اوس څنګه شپ زیرو زوار علاوه د بیان کړ چې ارزه چې په لاس دار لوي وجنه کده چیر شروع په جنگ وکړ
او د ارزه چې راځي له هغه ځای په واخله مګر د مسجد حرام احترام وسه خپل جنگ مشروع وکړه د جنگ شروع کې په هغه مسجد حرام کې پر اواچو په هغه ځای کې ووجنه کذالک پر دغه کوم چې دا بیان سو جزاء الکافرین جزاء د کافرانو علاوه د کافر دغه جزاء ده چې دې به تا د عبادت منع کی ته د خپل کور په اخلي ساکن به خرابوي او ته به ته ځغنه کې دی له عبادت کور له د سر په امن کې دی د سر په امن کې علاوه د کافر دغه جزاء ده تصریح الله پاک په وکړه نو دا بل مناسبت سمول چې التمخ د حج خبره په کلمه کې ذکر شو دام تقریبا تر حج اړه پیدا کړو خدام د عمره په وخت شمال د عمره او پرې شو بیا د بل کال چراتله په ځل کې د اصحاب یو خبره ویره او بارل کې نه پرې شو نو بڅکو ک جنگ کو د حرمت راځي په مال کې علاوه ور سره وی کې بل حرمت نه په مال کې پس یا الله پاک وي فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا كذا مشرکان او کفار منع وکړه د خپل ځان د ګناهو د شرک څخه برای یفلا او توبه مدباس إلامك ولاك بشرك وكم ولاك يا كفر وكم الله فإن الله غفور رحيم الله يبخشي تدغر طول خباثته سرت كريه تخدا فاك دربار به عام دي فإن الله بشك الله فاك غفور بخشون كري رحيم الله فاك دير مهربان دي ذات مهربان دي فإن انتهوا تجمعهم مدرسة فإن انتهوا فإن فجأة شر انتهوا كذي زان منع كده شرك بكاروت خلا شرك كارونه فريشة فسات فريشة نو فإن الله بشك على فاك غفور رحيم يعني أغدا دي منع وتوبة قبلي خداي غفور دي بخشون كده جناهوية دي رحيم زيات مهربان دي جنات مسيرك داخل ياخذ بدك جناه معاك يا فرع بلا بد سلبر إنعامك في جنات مسيرك شپسې وقاتلوهم بیا د خدای خبر الله پاک پر اورد سو ذات چې دغه حساب کې دا وقاتلو دا امر صيغه ته ګوري الله پاک څنګه د قتال ډیر شو کړي وقاتلو تش قتال وکي هم د دې سره جنگ ورسره وکي حتى لا تكون فتنه حتى دا فرض دی به جنگیږي د جنگ هدف په معلوم لا تكون چې نشي فتنه نشي په جوته ودا کفر فتنه را څخه پرې نشي په دغه سره و چې انګلیستا هدف په دغه بجنی چې معنا زبه خامخه الته غنیمتونه ګټم غنیمت خپل استاد هغه خو هم د شریعت حکم دي دا نه معنا چې تبونه خامخه هغه نیت نه پکښ کې هغه بدی اصلي مدار د قتال بدی دا چې واده وطن څخه د کفر فتنه ورکیږي دا هم د غنیمت چې وګټل خو د مجاهد حق دی فقط غنیمت پنځه ځای کېږي یو خمس چری یو پنځه دغه د بیت المال دا څلور ایسیټي ګرځي د مجاهدینو په تقسیمیش او ته ورکول کې بلک اجر د کفار څنګه ورسول دغه بار د دې حق دی او دغه مجاهدین باید مطالبه ژوندۍ کړي د دین حق دی جهاد مستوى غنیمت من اسلام سره کوم کار چې جهاد سره غنیمت خامخا تړل سره لازم دی ورته بینو نو الله وي ته چې جنگيږي هدف به هغه نه دغه به هدف هغه دی فرعي هدف دی اصلي دغه وقاتلوا تسي وجنگيږي هم د کفار سره حتی د پاره د لا تكون چې نشي فتنه ختمه سي د کافر دلته خو دې وس فتنه خبري چې راغلي دي دغه د ارش په بتس اوري چې وس د شذو حقوق څه فرق کړی دي چې د امریکایان دلته راغلي د 15 کال کې شذو یو څه طریقې وکړه کنه وکړه بیا یو فلسطه پیدا کړی ویږي د اسلام پر احکام باندې تجاوز کی بجې خبري اسلام ته کوي اسلام سپکی نو الله دا فتنه ورکړي دغه فتنه چې د موږ څه وسمنو ويكون الدين لله اولا ويكون چې الدين ودين ګرد لله الله لرس دغه لپاره بچی کېږي چې په دې ملک زدا صلاته ولا کفر د مچ درې احکام د کفر بیا یو د نه اسلامي نه خو یاد منځ کینو په بل منځ خو په کفر په وطن کې کول کېږي دغه باندې د ملک اسلامي درته ګرځي یا علاوه چې دین سي لله ټول الله لرس د دین سمات احکام د الله دی ويكون چې الدين يعني معنی احکام د ټول چاله رسي لله الله لرس یو حکومت الله تجاري دغه لپاره بچی کېږي دین خو په دین سمات احکام سره د احکام د چاسي لله الله لرس مراد الله احکام بر جاری کیږي بارک خلق جنگ سره کړی هم په اسلامي قانون فیصله کول کیږي کچا مړی کړی هم په اسلامي قانون فیصله کول کیږي کی زنا کړی هم په قانون باندې فیصله کول کیږي اغلا اخی چې کړی د څه بنی چې په اوغه شیانه کې به د کافر حکم فرمای نو کوم دي چې جند الله لپاره د جن سمات احکام سره احکام بغرد د الله لپاره جنگ به دغه لپاره فإن انتهوا بعلا فإن انتهوا کدی چیرې ځان را منع کړي دغه کفر د فتنو څخه دا نه خبره وجه توبه وکړه فلا عدوان الا على الظالمين علاوه فلا عدوان بیا تجاوز نشته پر دې باندې بیا کار نه لري توبه وکړه چې بس د خپل د کفر اخلاق پرېردم کلمه وا د جن ټول احکام جاری کوم فلا عدوان بیا تجاوز نشته پر دې باندې تجاوز نه پرکې الا خبست على الظالمين فوق ظالمانو چې لا بیا توبه نه کوي هغه ظالم بیا مکسپر چې هغه سرغنه اګرځي هغه ورټنګي دایما ناس یا فلا عدوان تجاوز خلص پر اچا الا على الظالمين مگر پر ظالمان به هغه څوک چې هغه توبه کړي نه لکه نام ظالم هغه د پرانګ نه ګرځي چې بس ته توبه مې د خدای کې چې ته وای قرآن راوړل د حکومت اخلاص بالا ز تسلیم سورم نه کافر ستنه بچ ته ګردو کلمې وایي سم دم دین قبول کړي د اخلاص ته کار په لري بیان ته ظالم بدل کیږي
نو بیا عدوان نسته مګر نه پر ظالم دا ترجمه شو یا فلا عدوان تجاوز نسته پر چا پر دغه کسانو چې ځان منع کړي الا على ازواجهم مګر نه پر ظالمانو چې هغه سلام توبه نه دخل خبر ما تاسو ویل نو الله وایي چې تسی ورځي ال حدیبیه دغه د عمره د پاره په هغه ځای کې کدی منع وکړه نو ته تجاوز نه پکې پر هغه سره بیا تجاوز بیا تجاوز کول چې خدای بار بیا ظالم بل کې خو عهد شکنیه وکړه خپل وعده ما تکړه نو تر دغه ځای پوری دغه د میاشتو خبره سو دا حکم تسویق معلوم کی چې اسلامي ټول احکام چې لکه حج سو روزه سو ولا زکات سو دا په اسلامي میاشتو کې اړه لري کې څوک بدلی د اسلام خلاف کار چې و شمسي نظام کې اړه دا غیر کوم د حج مسله په سره او په پاور رادو کې شمال دی به احرام تړل وي وتیبه بیا کې کار پیرسوي په خپل کور کې مطلب راتلای ورنو ما خو حج نه کړی ما ځم کار پیرس هغه غلطي کول یا دیوال سره کوي پر دیوال راوښتي یا د شاده فورتلی پر داس پر وستلی دا ثواب غړي علارت کړو چې دا کار بیرون کې نست نیکی ته ده چې هغه ته تقوا او کې ځان وساته د کوپر د شرک د اخلاق څخه خپل کوټ په خپل دروازه باندې ورځه او بار به کامیاب هم شي بل هغه د اصحابو چې مار په حدیبیه کې دی جواب سبل کال راتله په ځل کې اوغه یو سوال پیدا کړي چې کنه پر شروع مجبوري جنگ وکړو او که جنگ وکړي درې حرمت به پیمانه کړی د احرام غي د حرام غي د اشهر الحرم غي الله وتعالى کار مفلره کته کار درودل دی بالاد احرام سره جنگیدل شي د اشهر الحرم سره جنگیدل شي حتی د مسجد حرام په وړاندې ور سره جنگیدل شي کته جنگ سره کاوه او کده نه کاوه نو جنگ ودی دغه احکام او په پای کې الله پاک دا خبره وکړه چې معنا تاسو جنگ کوي د جنگ هدف څه شي هغه دا چې فتنه د کوپر ورکس او حکومت د الله لپاره جوړ شي او کدا غشام دي سره و منل چې حکومت الهي منم بارونه بیا تجاوز نه کوي بارای نو الهه تجاوز پر ظالم کول کیږي نو خو د دې مې بار ځان ادي وېستي نو ظالم نه بدل کیږي ان کې ظالم بیا فاتو ودانه هغه بیا چې پاکي استګ